په یو وړي کې ماشوم پسې څنګه یو شیر لګېدلی او دا شیر دا ماشوم په څه طریقې سره خوړل غواړي خو د ده دا مور چې دی دا ماشوم د ده شیر نه بچ کړي. دا شیر پسې ډېره منډه ووایي خو دا ماشوم د ده نه دا مورې ته بچ کړي څه طریقې سره. دا ماشوم به دوباره د دې مور پلار سره د اتي او یو دا بل چوندر دی به د دې خپل مور سره دوباره واپس میلاوي. نو د دې دپاره د ډېر په مشکله باندې دا ماشوم خپل پلار ته راورسوي. دا ډېره انټرسټینګ امپورټنټ کهاني ده. که دا کهاني مو خوښه شي دا ویډیو لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د یو سکاټ په نوم ګلیري وښیي چې هغې ځان له یو چلغوزه پیدا کړی دا په ځمکه کې ښایي چې څه طریقې سره دا زه په دې یخنۍ موسم کې ځان له سنبال کړمه په یخ کې به زه دا خورم. نو دی په برف کې منډي نو دا برف چې دا په منځ باندې 2-3 ټوکړې شي او دا لوی چون چې دا یو غټ غر وي هغه لاړ شي مات شي. دا ګلیري ځان د دې برفو نه په څه طریقه باندې بچ کړي چې زه له دې ځای نه وځم. دا وموځي خو په یو ځای کې پساو شي په ډېر زور باندې دا ځان د دغه ځای نه هغه ځای نه ځان وباسي. بل طرف ته دا ټول جانوران وښیي چې په دې ځای کې ډېره زیاته واوره شوي او د ځان داسې ځای ته وباسل غواړي چې هلته کې واوره نه وي او واښه وي. نو دا یو جانور په خپې پسې دا ګلیري ونښلي دی ځان پسې راغلي. بل طرف ته په دې اتیانو کې یو غټ اتي دی په دې لاره روانې دی ته وړي کې اتي میلاو شي او لکه سیټه ځکه نه غرق شویه پوره لاره دې بنده کړله مړه. نو زه څه وکړم پیتیا اوس ته په لاره نه ښکارې نو زه څه وکړم اکسرسایز کوه سخوره چې غټ شي غرق شویه. بل طرف ته یو سیډ نوم باندې جانور وښیي چې دی همیشه په ونه کې وده کېږي. دی په دې ونه کې ودی نو دی غورځېږي راپاسي دی کته راکوشي په دې کې جانورانو غوشان کړي نه د خپه په دقه غوشانو کې سقا شي جانورانو ته دی بدې ردیوي روان وي. بل طرف ته د راینو یو جوړوي هغه ځان له معشوقه پساو کړي هغه ته پاڼې راوړي. دی راشي په دقه پاڼو باندې د خپې راخکې او ردو د خپل معشوقې له ګل راوړي ګل تیم دی وخوري. دا راینوګان چې دا ډېر زیات غوسه شي دته په ده پسې منډه کړي دی ته مخکې منډه کړي د مخې ته دته اتي میلاو شي. دی د هغه اتي سره وجنګېږي هغه اتي ته وایي چې ماره دې راینوګانو نه بچ کا. دا راینوګان پسې راشي وایي دا زموږ په حواله کا که نښه بدل نه وي. دا اتي ورته وایي زمړه پیچکاڼو تاسو به زما څه وکئ سړیا راشئ. دا دواړه په دې اتي پسې په جنګ ورشه خو دا اتي ډېره غټه ښکاري. دا دواړه پکې وچورلی سم چورلندې وله ورکوي او لرې غوزار کړي. دا سیټ چې کله ویني چې دا خو دې اتي زما ځان بچ کو دی په ده پسې ونښلي دا دواړه ښکته ورغلي. سیټ درته وایي ته زما سره دوستي وکړه زه به ستا ملګری یم. دی ورته یو ځغله مړه پیچکاڼې ته زما د څه کار دی تیم څنګه روان شو چې دی به راوګوري راینوګان دله دمکي ورکړي. دی بیا رامنډه کړي ده ته وایي چې زه خیر دی زه به ستا ملګری شم زه به ستا سره یم چې تو چېرته کې یم زه ستا به ډېر په کار راځم. بل طرف ته انسانان وښیي داسې یو ماشوم هم وي او بره نه د باندې د ځنګلي چې کوم شیران وي د دوی په نظر وي. اصل کې د انسانانو ډېر زیات ځنګلي شیران وجلي دا شرمخان وي. دا شرمخان پلانو کې چې نن شپه موږ به په دو حمله کوو خو د یو ته دا سوډو چې کوم وي دی د شیرانو مشر وي. دی د یو ته ووایي ډیاګو شیري چې ته ما له دا ماشوم په څه طریقه روغ راولې موږ به په دو حمله وکړو ته به دا ماشوم موږ له روغ راولي. بل طرف ته اتي او دا سیټ ځان له یو کور جوړ کړي چې په دې کې ناسي. بل طرف ته دا سیټ اور بلی خو هلته کې باران نو اور نه بدېږي. دی رده په دې ښکر باندې کښېني او خپل فیملي باره کې خبرې کوي. دی ولو دیکه ورکوي لرې غوزار کې چې زه غرق شوی یم بار کښېنه. دی ورته ډېر مینت وکړي چې ما دننه پرېږده خو دا ځای وړوکی دی پرې نه دي په دې کې پکې ګالی موشي. بل طرف ته هغه ګلیري چې کوم وي هغه خپل دا کوکونټ پټوي دله باران شوی او کرنټ ولم ورکړي. بل طرف ته دا شیران راشي په انسانانو باندې حمله کوي او د دوی سپي وغواپي دا انسانان خبر شي د بهر راوځي ټول ډنډې منډې راوالي او ردو سره په جنګ شي. بل طرف ته ډیاګو د ماشوم پسې راشي خو دا ماشوم د خپله مورې راوالي او د ډیاګو نه وتښتي. دا مورې مخکې دا ډیاګو ورپسې دا ډیاګو ته مخې ته راشي دی په دې ماشوم حمله وکړي خو ماشوم ته بچ چې د هغه امیل د ده په لاس راشي. دا ته منډې وایي دی ته یو ندی راشي مخې ته لاره نه وي شاته پسې ډیاګو وي. دا وایي یو طرف ته شیر دی بل طرف ته نه دی. دا د ندی ته ورټوپ کړي. ډیاګو چې دا ملګری چې وګوري دا په ډیاګو پسې راشي و غرق شوی ستانه دا ماشوم څنګه لاړ که تا ماله دا ماشوم رانه وستو نو زه به تا ژوندی وخورم. ډیاګو سره بله لار نه وي خو دی وایي چې زه به دا ماشوم راولم. بل طرف ته دا اتي او دا سیټ چې کوم وي دا دواړه روان وي دوی ته هغه ماشوم میلاو شي. دا اتي دا ماشوم د اوبو نه راوباسي او د اوبو په غاړه کې دی ردی دا مور چې کوم وي دا په دې ندی کې لاړه شي بل طرف ته دی ته روان شي. دا سیټ ورته چې دا ماشوم موږ له رته فیملي ته رسول غواړي. دا اتي ورته زموږ کار
پکارو دی بچ کول دی موږ بچ کوو وس د ماشوم په دې ځای پرېږده او زه چې زه په خپله لاره باندې دا سیټ ورته چې هلته بره لوګی خېجي د مور پلار به هلته بره وي دی ورته غرق شوی چې موږ دی بچ کوو په قلاره ته کښېنه دی ورته چې نه راځه چې دا ماشوم د مور پلار ته ورسو خو خیر دی نه مني دی په خپله بره خېجي نو دی چې څنګه بره وروخېجي دنه دا ماشوم وغورځېږي هلته کې دا شیر راشي دی دا ماشوم په خوله کې ونیسي اخوا ټوپ کړي او دا اتې ترې واخلي او د مخې سره ترې بچ کړي دا شیر ورته وایي چې دا ماشوم مال راکړه دی ورته چې نه دا سیټ و چې زه به پخپله د مور پلار ورکوم دا شیر ورته و چې زه به ستا نه مخکې انسانانو ته ورسوم دا اتې ورته هېڅ ترتیب نشته موږ په او زمونږ کار دا ماشوم د والد روان شي د انسانانو هغه ځای ته راشي چې وګورئ هلته لوګي خېجي او د انسانانو جوپړیانې ټولې ورانې شوي دا ماشوم چې راشي خپله بستره ویني په دې پسې ونښلي دا شیر راشي دی ورته و چې دا ماشوم ما الله که ستاسو نه مخکې به دی زه انسانانو ته ورسوم ما ته پته ده چې انسانان په کومه لاره باندې ځي خو د اتې په ده باندې پوهیږي چې دا څه حرامي غونتری دی د ماشوم ته غلی دی ورته چې زه هلکه خپل کار کوه غرق شوی مال یې راکړه غرق شوی زه به خپل مور پلار ته ورسوم دی خو د اتې په ده پوهې دی ولا دله نه ورکوي دو روانې په دقه ځای باندې چې موږ دا ماشوم څه طریقې سره هغه انسانانو ته ورسو دا شیر ورسره هم ځان په بانه را روان کړي چې زه دا ماشوم څه طریقې سره واخلم د دا ماشوم په یو ځای کې څملی دا ماشوم په ژړا شي دا سیټ وایي د ده دا پوزه وچه شوې ده دا لږه سټل غواړي خو د اتې ورته غرق شوی دی سټل نه غواړي ده به مچازې کړی د ډایمپر بدل کا او سیټ ته ورته بدل کا سیټ دا ډایمپر بره غوزار کې دا په اتې پسې ونښلي وایي هلې اسقا دی خو هغه سقانه یې سیټ ورسره مذاق کړی د اتې په شونډ باندې وایي غرق شوی زه دې ویرولمه بل طرف ته دا ماشوم غلی شي دا ډیاګو راشي به د ماشوم له پاسه شي ماشوم په ژړا شي ولې چې د ډیاګو خو په دې ماشوم باندې حمله کړې او ته ښه زیات ویریږي دا شیر ښه ویری او دا اتې وایي چې غرق شوی دا څنګه ماشوم دې په ژړا کو بل طرف ته سیټ وایي دا ماشوم وږی شوی دی د په هندوانې نظر شي دا اتې څنګه هندوانه راولي دغه ځای نه ځنګلي چرګ راوځي دا هندوانه ته دا والي او وتښتي دوی وایي چې دا ماشوم وږی شوی دی هندوانه والله که چې دوی ګوري چرګانو یو مشر وي هغه څه بېوقوفه غونته وي هغه دا ټول چرګان چې وي د پاریټ ورکوي یعنې دوی ته ټریننګ زده کوي د جنګ دپاره دا سیټ چې راشي دی وایي دا هندوانه راکوي دا ماشوم وږی شوی دی دا چرګو دا مشر ورته وایي چې نه دا خو زموږ د یخنیانو خوراک ده دا به موږ په یخنۍ کې خورو د دونه دا یو هندوانه چې وي دا لاړه شي رده خواته د دې ټولو ته حکم وکړي چې ورشئ د ده نه دا هندوانه راوړئ دا ټول بیا سوي خو په ده په منډه کې فایټ ورسره شروع کړي د هندوانې کرته دا ټول چرګان د غر نه ښکته غوځار شي او څه پکې په پټۍ کې پاخه شي اخره کې یو هندوانه پاتې شي دا اتې دا هندوانه سیټ ته غوځار کړي سیټ لا پلاس چې ورشي دوی چې په سیټ پسې ځي سیټ د دونه له پاسه ټوپ کې او د هندوانه د دونه بچ کې او ځمکې لی راپرېږدي د هندوانه د دې ماشوم خواته ماته کړي دا ماشوم راشي په دې هندوانې باندې شروع کړي دا ماشوم دې طریقې سره اوده شي او د اتې چې کم وي دی دا ماشوم د ځان سره را خوا کې جوخ کړي بل طرف ته دا سیټ ډېر شور کوي دا شیر چې وي چې راشه دا خو شپه ده چې زه دا ماشوم ویسم خو دا سیټ ډېر شور کوي نو دا شیر د دې د وجې دا ماشوم وینسي او چې په دغه کې کېدو اوده شي دا شیران راشي او ده ته ووایي چې موږ مشر رالیږلی یو چې تا د وسه پورې ماشوم رانه وس دی ورته ورک شوو ده سره وس اتې دی موږ دا ماشوم نشو اغوستی او دی ورته ځای وښیي چې تاسو هغه ځای ته به راشئ او موږ به دا اتې وړ کړو او دا ماشوم به ترې واخلو او زه به دو په دوکه باندې هغه طرف ته بوځم او که اوس موږ ځو خو دا اتې موږ وژنې موږ نه پرېږدي موږ به ټول په مل کې په دې اتې حمله کوو تو ورته ځای سیټ کې چې سهار شي چې دی وګوري ماشوم نه وي دی پریشانه شي چې معصوم شو شعر ته ماشوم دي سکو دی ورته ما ته څه پته ده په دې کې اسیټ نه اسیټ دا ماشوم بولی ځان سره خپل د معشوقو سره لامبي او د ماشوم هم د ځان سره لامبي په دې کې د سره غپ شپ لګي ځان په خټو کې سم سقا کړی د اتی په سیرا شي د اسیټ ټقار شي او د ماشوم تی واخلي او رده قزینه دروان شي او دا ماشوم بره په ونه باندې کېنه د ته خوړې کې پیته تورس شي دا ماشوم چې کمی دی د اتی د شونه یختراخ کې د اتی نه سمې چغه واسي دا ماشوم ډیر بره کېنه ته وې ته چې ته ماشوم ما غنلې خو ته ډیر نر بهادر یې چې په سیټ پسې راینو لګېدلې دی شیر ته چې ما په بچ کا خدا شیر نه بچ کې خو اخره کې چې دا راینو د تر نږدې شي نو د شیر په خوله کې ځان ور کړی وي چې کله دا راینو وګوري د شیر په خوله کې خدا ما سیټ مړ پروت دی وای چې ځه د خو اوس مړ شو دی بین کې چې واپس لاړ شو لکه زمونږ دشمن ختم شو د دن خلاص شو دا سیټ خوشاله شي د ته ما پرې د خدا شیر نه پریدي
د ډیر زور کې خدای نه پرې خو پدې کې چې اتی راشي نه بیا دې پخپل پرې دی ولې چې اتی په دې پخپل وجلو د بیا ځان لګپ لګي رواني ست طریقې سره چې موږ د ماشوم د مور پلار ته ورسو دو یو اولکینووي په اقزه تر ورسي د برپو علاقه وی تیزه کې دا ګلیری لګیا خپل د کوکونټ پټای دا سیټ راشي ردنه تاسو کې د ماشوم مور پلار تالي دلی دی وته اشاره کوي چې غټ غټ غخونه ولا جانوران د سیتللی او تاسو تناس دي د ډریګو چې وی د پوه شي چې دا زما فیملی یادې د دې ځنه د گزار کې چې اسنه دی اتی ته پته ولګي چې دوی تما پلان سیټ کړل د په برپونه کې په ډېر مشکله باندې ځان دغه ماشوم مور پلار تر رسي ولې د شیر وته ویل چې هغه په دې لار تلی او هغه واقعي په دغه لار تلی دی ویني دا شیر دله دوکه ورکی چې راځي ماته شارټ کټ لار معلومه ده موږ په هغه باندې د مور پلار تلار شو دا سیټ په لک شکی دی و چې نه موږ په شارټ کټ نه ځو بل طرف دا شیر چې چغه کې نو واوره غارونه ماچی د منډه کې یو غار ته ورننه وزي دا ټول په غار کې پټ شي غار سلایډینګ د وجې د د لاره بند شي ته واپس نشیتله دا شیر وته چې راځي موږ په هغه شارټ کټ لار باندې ورشو چې دا سیټ چې وګوري په دې برپو کې ار نمونه جانوري هغه د برپو کې جمع شوی د دې نړۍ سخت ویریږي دا ماشوم د په برپو پرې دی لاړ شي په غار کې ښکته چې د وګوري د ور پسیم درېونه ورټوب کې پتک کې برپو کې ولې د دې سره بل لار نه وي د دینه علاوه د په یو غار د ماشوم په بل غار کرته اخره کې دا ټول دا ګلیری چې کمی خپل کوکونټ پټي او د سلور ونه راشي او په دې ګلیری باندې لپاسه د قزین را اوزي د ډیاګو ته الګ اثر راځي د دینه مخ کې شرده فیملی زمنګ نه ورسي دی وار تر نه اوزي په هغه کې د اتی پورا فیملی نقشه جوړوي دا سیټ وته وې دا وګوره دا ستاسو د فیملی پورا فیملی دا پاتې چې وګورئ د خپل بچپن و ترایا چې زما مور پلار دي او موږ انسانانو وجلیو او د بیا صدقه ونه کی او د قماشوم راوالي او ځان سره غاړې ته نږدې کی ولې چې دا یو ماشوم او دا اتی په هغه وخت کې ماشوم بل طرف ته د پلار ته هغه عامل میلاو شي او ماشوم میلاو نشي ډېر زیات پریشان وي د اتی او د ټول روان وي چې موږ څه طریقې سره د فیملی ته ورسېدل ته ویلکونو چې کمی هغه پټاو شي د منډه کې په دغه ځای کې وړګه غونته پول وي دا شیر وي د یو طرف ته پساو شي غوته پسې هم ور ټوپ کې او ځان بچ کی بل ځای کې دا کسان سان غزا وباسي د قبول بل ځای کې ماچی هاتی دا سیټ اخوا گزار کې او د پخپلا ټوپ کې د ډیاګو پساو شي د غورځي غخته خدا اتی راشي او د ډیاګو بچاو کې د ډیاګو چې څنګه بچاو کې د برف په ماچ اتی کته لاړ شي اورته او د اورته چې څنګه نږدې شي د برف واپس د اور را گزار کې نو د اتی هم بچي سیټ را گزار شي دا سیټ دی اتی ته ورکشوي موږ خو ته مړ شوې خو ته خو بچوي بل طرف ته د ډیاګو دی اتی ته و چې اخر تاسو ولې بچ کړم د اتی وته چې موږ مرګري یو دی وته مرګري دی یو بل د پاره ځان وجني دی دا چې ته زمنګ مرګري موږ ستاده لپاره هر مشکل تیرول شو بل طرف ته د بلی چې کمیدو په انتظار چې اتی به راځي او موږ په اتی باندې حمله کوو د اتی زمنګ نه ژوندې لاړ نشي دی کې یو موټاوي هغه د 2 ساعت نور کوي او د مشر بلا نه د ټول یری کې د پلان جوړ کړی چې اتی به سره ورسي او موږ په اتی باندې حمله کوو دی غار تراشي دلته کې دا سیټ دیوال نه اور بلولو کوشش کوي په څه طریقه سره اور بل شي دا سیټ ډېر خوشاله شي د خوشالۍ نه په ګډا شي د لکې ته اور ولګي دی بیا چې وای چاله اور مړ کوي بل طرف ته د ماشوم راشي او دا کمشیر چې ویره د خواته دی ونه سیکلک د ماشوم خوشاله شي او دا شیر هم خوشاله شي سار شي د خپل لار بیا روان وي بل طرف ته دا شیر وس پریشان وي چې اخر څه چلو کما دی و تبیا و چې دا خو انساني ماشوم دی زمنګ د پاره خطر ته دی بم غټ شي منګ بمړ کی دا تی و ته چې دا ماشوم دی کو ارسدي بیا و د دې صفه خبرو کې چې مخه ته زما کسان ولاړلی او موږ تاسو ته پلان جوړ کړل د ماشوم د نه مخلو او پتا باندې عمله کو ځنه واپس شیندا سیټ وته ما ته پته و چې ته بېمانه تی وته خاطه بېمانه وي دی وته زوم خوس ما خپل اراده بدل کړ زه به تاسو سات را کوم دی وته کته زمنګ سات را کې قرآن کې موږ تاسو سره مقابله کول شو دی وته زه استاد د پاره ارسه کوم ولې چې ته زمنګ ملګری تاسو زما ځان بچ کړل بل طرف ته دا ټول ناسي دا
شیر راشي او دته ماشوم د سیټ سره دی او تاسو ورشي په سیټ باندې حمله کوي او اتی چې دی هغه واپس شو د چې دوه وګوري واقعي سیټ یوازې دا دوه بې صبره وي دا ډیاګو د بړکاو کې دوه منډه کې په سیټ پسې خو سیټ هغه لرګي ول خپې ځان ته ولګي او په دې برپو کې ردونه وتختی او برا وتختی د ماشوم د دنه ورځي کې دوه چې ماشوم په لاس راغی خو سیټ وته چې څنګه دوه کمی دل ترکړه تاسو ما نه شي نیوي دوه په دې سیټ پسې منډه کې چې دلته وته اتی ریډي ولاړې لرګي راغسته او د درې وانه باندې سرکونډه واړې دا سیټ لاشه په ماشوم بسې ماشوم را لید یو په نظر شي خدای دا ماشوم راوالي دا یو په دې کډه کې ون خلی دا سیټ دا ماشوم واخلي بل طرف ته په د ډیاګو د مشر په دې اتی عمله کې خدای یو مرګره او تر مخه ته شي چې ته اتی نشي وجلې دا زما مرګره دی د ردو سره پښته په نور شي د ډیر تکړی سب اتی مقابله کې صدا بل مخه ته دا شیر راشي دا شیر خپل مرګره زخمی کې دا اتی دا مشر ولونه سي غزار کې د باندې د برپو نکی راشي او دغه مرګره مړ شي د اتو د یری وتختی دوی چې راشي خپل مرګره پسندې وته تا ولې مخه تراتلې دی وته ته زما ملګری وی ځکه دی وته نو تاسو نو راغله دی ما د بیا موجو او خیر دی بیوش شي دی وته و چې تاسو د ماشوم د مور پلار ته ورسوي دو روان شي د ماشوم راواخلي او د مور پلار پسې د دار ډیر خپوي د ماشوم د عامل چې د پسمکه کېدی او د څنګه روان شي ندن شاته نظر شي اتی د پسې خپل بالره وباسي او د مرګري عمر منډه کې او د بالته واخلي او غزاره کې د مرګري په د پسې څنګه رامنډه کې د ماشوم راچوت کې او د پلار ته وخت چې د پلار په نظر شي د خپل مرګري رکاو کې چې ودرېږي دا ماشوم ول راوالي او د پلار لیول پریدي دا پلار ډیر زیات خوشاله شي چې زما بچي ماته میلاو شو دا اتی واپس کېږي د ماشوم وسک رامنډه کې او د غاړه ورشي د سره ډیره مینو کې پلار ولا دا عامل دی اتی ته ورواچي دا سیډوم ډیر پریشان وي بل طرف ته ډیاګوم خشوي راشي د ماشوم په ډیاګو نظر شي دم خوشاله شي چې ته ژوندې دو واپس روان شي مرګر کو دا ویډیو مخه خوښه ویډیو لایک چینل ضرور سبسکرایب کړئ